په مسلمانو ټولنو کې مثبتي او منفي اغیزې. ټولنیزې رسنۍ هغه اسانه او ساده وسیله ده چې په یوه خوا کې د قرآن سپېڅلي او مبارک آیاتونه د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسیږي، اسلامي فکر خوروي، د مسلمانانو د یووالي او ښې همغږۍ لپاره د اړیکو رغښت کوي، خو په بل لوري کې د فساد، فکري جګړې او ذهنونو تسخیر کوي او همدارنګه د بې حیایۍ سیلابونه ترې خپریږي. اسلامي، ملي او افغاني رسالت. که موږ خپلې اسلامي، ملي او اصلي افغاني کیسې ونه وایو، نړۍ ته یې ارزښت په ډاګه نه کړو او د پټولو هڅې یې وکړو، خو نور به یې خامخا په څه ځنډ او پوهېدو سره زموږ په ځای ولیکي او د خپلو دروغو ناولی رنګ به ورکړي. نو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو نسلونو ته د خپلو اتلانو نومونه ور وښایو او د هغوی د سرښندنو کیسې په کتابي او انځوریزه بڼه ور ورسوو، تر څو د پټ او ښکاره دښمن له شومو موخو خبر او له شره ځانونه په امن کړو.